ام شریک یو زنانه ده په مکه کې د مکه کې مؤمنه شوه مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه د قریشو په زنانو پسې به ګرځېدله یوې ته به ویلې خورې کلمه ووایه لا اله الا الله بلې له به ورله کلمه ووایه یوې زنانه ته به ویلې دا بوتان څه نشي کولی بلې ته به ویلې دا څه نشي کولی داعیه جوړه شوه نن زنانه هوښیاره ده تعلیم یافته هم ده خو دعوت نه کوي اردو یې زده ده پښتو پړه لیکه ده اردو پړه لیکه ده بلکې انګریزي هم پړاوولی شي خو خاوند ته نه وایي چې لاړ شه بازار نه یو بخاري شریف راله راوړه اردو کې هم میلاویږي تفسیر ابن کثیر اردو کې هم میلاویږي پښتو کې هم میلاویږي مسلم راله راوړه مشکات راله راوړه ریاض الصالحین راله راوړه چې کور کې دې بچو ته یو حدیث شروع کړه اخبار ګوري میگزین ګوري مجلې ګوري سنډه فلان فلان میگزینونه ګوري فیشن ته زده کوي لباس ته زده کوي خو سره د تعلیمه په کور کې درس نشي کولی بلکې ډېرې زنانه د مدرسو نه فارغه شوي مدرسو نه بس چې فارغه شوه لاړه واده شوه کیسه ختمه شوه د 8 کاله 9 کاله 7 کاله خواري دا محنت دا کتابونه دا د علماو درسونه د دې دپاره و چې ته به واده شي بس بیا به قیسه ختمه شي زنانه به زنانو ته دعوت کوي ام شریک به کور په کور ګرځېدله او زنانو ته به دعوت ورکوه نن هم زما مسلمانه خور دعوت کولی شي څه سخته نه ده ولې د زنانو سره څومره تعلق خپلوانې زنانه ګاونډیانې زنانه چې کور ته ورغلې نظر واچوه ستا د ګاونډۍ په کور کې ستا د خپلوانو په کور کې سکرین لګېدلی دی لوی بلا لګېدلې ده دا زنانه راټولې که ورته ووایه خورې په دې کې څومره بې حیایي ده خو څوک خو دا منیم نه زموږ سره وایي نه ټي وي کې او نیټ کې او په دې کیبلو کې او په دې ډش کې دې کې بې حیایي نشته دې کې ثقافت دی کلچر دی خر دی خر کته ورته صرف بدلی امقه خر دی ډم ډم دی کته ورته ثقافت وی کته ورته ګلوکار وی کته ورته هنرمند وی کته ورته سنګر وی خو ډم دی د دې ډمانو نه دا ټلویزیون ډک نو زنانه دې ورشي ورته دې وایي چې خورې دا برقه دې څه له ایښې ده هغه به وایي چې یاره برقه دې دپاره په سروم چې څوک مې ونه ویني او زم چاته ونه ګورم دا د کور دنګ دنګ دیوالونه دا دې دپاره کوو چې څوک موږ ته ونه ګوري دا بیا د دروازې ته ګیټ ته پردې اچول ولې چې څوک هم ونه ویني په کم کور کې چې ټلویزیون شته که ته خفه کېږي او که خوشحالېږي خو دا واوره ټلویزیون ټي وي ډش سکرینونه او موبایل زنانو سره د نټ والا په هغې کې نټ کلاو وي لوی لوی موبایل وي د دغه کور اوچتو اوچتو دیوالونو ته ضرورت نشته زنانه دې برقې نه اچوي ضرورت نشته پردې دې نه اچوي ضرورت نشته د دنیا سړي نیم بربند په دې ټلویزیون کې ګډېږي که نه ګډېږي دا زمونږ غیرت او زمونږ پښتو او زمونږ دا توره دا چرته لاړله پخوا خو داسې مشرانو دلته دا سپینګیري ناست هم دي پردی تصویر بچا کور کې نه خوده پردی تصویر دا بچا کور کې نه خوده خلکو چې به کور اخسته ویلې به داسې ځای کې کور علم چې د کوڅې اخیرنی سر وي نه راباندې د چا لارې نه مې په چا لارې چې څومره اخر ته مې ګوري چې زنانه مې محفوظ وي